مونږ اکثره په خپل ادعاو او خبرو کې دروغجن یو چې له هغې جملې څخه یوه د مینې کلمه ده. مونږ کوایو چې زه له خدای سره مینه لرم، زه له مور او پلار سره مینه لرم. دا مینه یا دا خبره کول یو ډول ثبوت ته اړتیا لري. مثلا که زه وایم چې زه له خدای سره مینه لرم، نو زه باید د خدای ټول احکام په ځان ومنم. که زه وایم چې زه له مور او پلار سره مینه لرم، نو زه باید د مور او پلار قدر، احترام او درناوی وکم. که داسې ونه کم، زه په خپلو خبرو کې یا په خپله دې ادعا کې زه دروغجن یم. خو بدبختانه چې موږ اکثریت وخت له ډېرو شیانو سره د مینې لرلو ادعا کوو، خو هغه اصول او ثبوت په ځان نشو تطبیق کولی. موږ هر یو وایو چې زه له مور او پلار سره مینه لرم، خو احترام او درناوی نه کوو. موږ ټول وایو چې زه له خدای سره مینه لرم، خو په 5 وختونو کې یو وخت لمونځ هم نه کوو. راځئ موږ رښتیني ډول سره د یو چا د مینې د ثبوت ښکارندویي وکړو. راځئ که موږ وایو چې زه له خدای سره مینه لرم، همدا په ثبوت ورسوو. او که وایو چې له مور او پلار سره مینه لرم، همدا په ثبوت ورسوو. راځئ له تشو خبرو تیر او هر څه په حقیقي ډول په ثبوت ورسوو، تر څو ژوند مو ښکلی او د ژوند د ښکلاګانو څخه برخمن شو.